سلام د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. د فاریاب د قیصار ولسوالۍ امنیه قمندان او د یوې برخې پاڅون کوونکو مشر نظام الدین قیصاري له یو شمېر کسانو سره یو ځای تېره ورځ د کمانډو ځواکونو له لوري ونیول شو. د 209 شاهین قل اردو قمندانۍ د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره وایي دغه کس تېر مازدیګر په میمنې ښار کې د یادې قل اردو د لومړۍ لوا په قمندانۍ کې په یوې امنیتي ناسته کې له لفظي شخړو او امنیتي مسؤلینو ته له سپکو سپورو ویلو او وسلوال نښتې وروسته نیول شوی او د زیاتو څېړنو په موخه پلازمینې کابل ته هم لیږدول شوی دی. خبرپاڼه زیاتوي نیول شوي کس تر دې مخکې هم له خپلې دندې ناوړه ګټه اخیسته او نږدې یوه میاشت مخکې هم د فاریاب ټول دولتي مسؤلین په مرګ ګواښلي وو. ویل کېږي نظام الدین قیصاري په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم ځانګړی استازی هم دی. د لوګر په مرکز کې د امریکایي ځواکونو پر موټریز کاروان تېر ماښام یو موټر بم ځانمرګه برید وشو. په دغه پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی خو موټر یې یو څه زیانمن شوي دي. د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان شاپور احمدزی زیاتوي په دې پیښه کې یوه میرمن او یو کوچنی ماشوم وژل شوي او 3 نورې ښځې ټپیانې شوي دي. تر راتلونکو 10 ورځو پورې د افغانستان په اړه د ناټو د غړو هیوادونو سرمشریزه ناسته جوړیږي. د حکومت اجرایي رئیس زیاتوي دوی هیلهمند دي چې دغه ناسته له افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام لامل شي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي پر حکومت غږ کوي چې په دې ناسته کې په افغانستان کې د جګړې د پای لپاره د ناټو غړو هیوادونو د کوټلي ګامونو غوښتنه وکړي. په بادغیس کې 10 باروړونکي موټر چې د مالیاتو له ورکړې تېښته کړې وه د پولیسو له لوري درول شوي دي. د دغه ولایت د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امیني وایي دغه موټر چې پکې ایراني قالنې او موقتونه په هرات کې بار وټاکل شوي وه د مالیاتو له ورکړې پرته د بادغیس او فاریاب له لارې د هېواد شمالي ولایتونو ته ولېږدول شي خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري درول شوي دي. ویل کېږي د یادو موټرو چلوونکي هم نیول شوي دي. 10 اراد موتر نو کاماز که قالی ها و موکیت های ایرانی را از ولایت هرات بارگیری کرده و از مسیر هرات بادغیس و بادغیس فاریاب به شمال کشور به گونه قاچاق انتقال میدادند و از مالیات فرار میکردند. توسط پلیس مبارزه با جرایم جنایی و جرایم اقتصادی قماندانی امنیه ولایت بادغیس بازداشت شدند. در پیوند به قضیه 9 تن بازداشت که تحقیقات بیشتر در زمینه جریان دارد. 2 تنه د ترهګریزو بریدونو د ترسره کولو په تور په ننګرهار کې ونیول شول. د څارګرې ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې نور رحمان او عبدالوهاب نومیږي تر دې مخکې د بټي کوټ ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې په ترهګریزو بریدونو بوخت وو چې بالاخره د څارګرې ملي ادارې د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي نیول شوي کسانو خپل جرم هم منلی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.